السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ. وای ټي ګیمینګ څخه هرکلی وایم دوستانو. د لسم سیزن د 19مې میاشتې د درېیمې هفتې میشنې غواړم چې درته وژباړم. اول میشن دوستانو و فرینډ به اضافه کړئ له ځانه سره. دویم میشن ګران دوستانو یو وار به د ملټري بیس په سر باندې کوشئ، یعنې لینډینګ به وکړئ. ورپسې ګران دوستانو 100 دقیقې به په د ګیم په داخل کې تیرې کړئ، یعنې ګیم به وکړئ. ورپسې ګران دوستانو 20 پیر به خپل ملګري ته ریوایف ورکړئ. ورپسې ګران دوستانو 8 کیله په M249 یا پیکا باندې وکړئ. په کلاسیک موډ کې هغه که ایرنګل وي یا لیویک مشکل نشته. ورپسې دوستانو له خپل ټیممیټ سره به 6 ډراپ خلاص کړئ، یعنې 6 ډراپونه. 15 پیره به ګران دوستانو AKM را واخلئ په هر لوبه کې یو پیره. ورپسې ګران دوستانو 40 کیله په M4 باندې په کلاسیک موډ کې په لیویک کې. ورپسې ګران دوستانو 15 کیله په P19 باندې په اني موډ کې هغه که TDM وي یا لیویک وي رنګل وي مشکل نشته ګران دوستانو. ورپسې ګرانو دوستانو 14 پیره به شاجور را واخلئ د AR سلاغه. ورپسې به ګرانو دوستانو 15 پیره غټه وینه یعنې میډکټ ووهئ په کلاسیک موډ کې، او 15,000 متره به ګران دوستانو په هغه اس باندې چې اوس نوی راغلی دی درته په تصویر کې ښایم، په دغه باندې به منډه ووهئ یا مزل به پرې وکړئ. 15,000 متره. د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. د خدای په امان.